So the digital dollar is going to be launched very soon. मतलब دا چې digital dollar د مالیاتي دنیا په هوریزن کې قدم خودون کې دی. مطلب دا چې ډیجیټل ډالر راتلو والا د کرپټو کرنسي په دنیا کې دا یو هم قدم زکه دی چې ډېری بلا په زرونو کرپټو کرنسي دي، خو د امریکای د باقاعده په حکومتي سطح او په مالیاتي سطح په دې کې انوالو کېدل چې دي، نو دا د کرپټو کرنسي په دنیا کې یو لوی انقلاب دی. ډېر زر به وګورو چې کرپټو کرنسي، ډیجیټل ډالر او انلاین ترانزیکشن او دا څومره چې پیپر منی دا به یو طرف ته شي. کرپټو کرنسي به رواج اوس ځکه بیا مونی چې امریکای ورته راودانګل. نن پریزیډنټ بایدن د یو ایگزیکټیو آرډر په ذریعه باندې خپل ټول حکومتي او مالیاتي ادارو ته بالخصوص او سنټرل بانک ته ایگزیکټیو آرډر جاری کړی دی چې د کرپټو کرنسي ریسک ازامپشن چې څومره دي، سکیورټي چې څومره ده، یعنی ټول د دې هغه مختلف اسپیکټس چې کوم دي، هغه مختلف اړخونه چې کوم دي، هغه د دې فاینانشل سټیبیلیټي، د دې سکیورټي، دا ټول اوس اساس کی او ډیر زر تر زره د یو پالیسی ګایډ لاین سره یو پالیسی فارمولیټ کی او زر تر زره، یعنی د دې خبرې امکان اوس ډیر زیات واضح نه بلکې یقیني دی چې دغه ادارې به د امریکای سنټرل بانک او دغه نوري مالیاتي ادارې چې څومره دي، دغه به اوس دغه ټول پروز ان کانس ګوري، د دې نقصانات، د دې فائدې، د دې مستقبل، او ډیر زر به په دې کال نیم کې هغه ډیجیټل ډالر اړخ ته ځي. نو دا د کرپټو کرنسي په دنیا کې ځکه یو هم قدم دی چې ټوله دنیا دې ته روانه ده. الریډي 9 ملکونه چې کوم دي هغه خپل افیشل کرپټو کرنسي په سرکاري سطح باندې جاری کړی ده، او دا ځل د دې نه علاوه چین چې کوم دی 16 ملکونه اوس په دې باندې کار کوي. چین په دې باندې ډیر په تیزی کار کوي. ډیر زر د چې په یو څو میاشتو کې چین د خپل کرپټو کرنسي یا ډیجیټل یوان سره مارکیټ ته راشي. نو امریکای دا ګڼله او دا ضروری هم او د مالیاتي ایکسپرټس یا کوم ماهرین چې دي، انالیست چې دغه په دې باندې نظر و چې د امریکای په مقابله کې عین ممکن ده چې چین په دې کې لیډ واخلي په ډیجیټل کرنسي کې. خدا ظاهر خبره ده، موږ تاسو ټول پوهیږو چې په مالیاتي سیستم باندې امریکای نه صرف قابو دی بلکې هغه په اسانۍ سره څوک پریدي هم نه چې ور باندې قابو راولي. نو په نومبر 2021 کې د کرپټو کرنسي مارکیټ چې ونه هغه 3 ټریلیون ډالر ته رسیدلی و. نو دې تاسو اندازه لګوئ چې مستقبل کې پیپر منی او څومره لکه خپل اختتام طرف ته روانه ده. که باټر سیستم وګورو، بیا د کوین سیستم وګورو، هغه لاړ، بیا د پیپر کرنسي او دغسې د جدید مالیاتي نظام چې دی، نو دا اوس یو نوي شیپ ته داخلیږي د ویب 3 ویب او 3 په مدد سره، د بلاک چین په مدد سره. یعنی دا یو نوی ټکنالوژي ده، که څه چې نقصانات هم شته خو فائدې هم ډېرې زیاتې دي. یو ډیسنټرلایز کرنسي ده. امریکا ګوري چې په دې باندې اوس کار وکړي، او نه صرف کار ور باندې وکړي بلکې زیات نه زیات په دې کرنسي باندې یو مالیاتي او حکومتي کنټرول کوششونه وکړي. نو په دې باندې خو بیا به هر حال ډېرې خبرې کېدای شي. د دې ماحولیاتي نقصانات په دې باندې لګېدونکي چې کوم انرژي دا پاور کنزمپشن دی، هغه بیا څونه ماحول آلوده کوي، هغه ځان له خبرې دي. څومره اسانېدی شي په مستقبل کې، څومره نشي اسانېدی. خو بهرحال لنډه خبردار چې ډیجیټل ډالر از ګوینګ ټو بی لانچ ویری سون. ډېر زر به ډیجیټل ډالر تاسو وینئ، او دا په دنیا کې د مالیاتي دنیا کې یو انقلابي قدم دی. خبرول مې ضروري ګڼل ځکه مې خبره کړئ. موضوع وکه موضوع نه وه، ښه پې غږېدلی یم که نه، هغه ځان له خبره ده. خو بهرحال کورم ودان.